هیواد د بیارغونې په لور دغه مراسم د کندوز مزار د لوی لارې د ایرګانک سړک د بیارغونې په پار جوړ شوی. په شمال ختیځ زون کې د دفاع وزارت چارواکي وایي یا د لار چې شپږ 30 کیلومتره اوږدوالی لري د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې د 219 مریخ اردو د انجینري کنډک له لوري د 150 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. از ماشینری وزارت دفاع در ترمیم سرک استفاده صورت گرفته و البته طول سرک کار شده و کار صورت گرفته 36 کیلومتر بوده. تخنیکی لحاظ نه الحمدلله ډیر په ښه معیار جوړ شوی. ځینې ځای کې د کې ډېرې غټې کندې وي او خلکو لیدلې وي بیخي غټې کندې وي. په دې کې ورې تیږه اچول سوې ده، تیږې له پاسه هغه ورساسې سوې ده، پس له هغو دې 80 سانتي 80 سانتي بیا هم جغل خوړلی. په ورته مهال د مزار کندوز په لوی لار موټر چلونکي او مسافرین د اسلامي امارت څخه د دغه لوی لارې بیارغونې په پار منندویي کوي، غواړي چې دغه لار دې په اساسي ډول قیر شي. څنګه چې دا کار شروع کړی دی غواړو چې دې ته دوام ورکړي او همداسې دا سړک هم قیر کړي او نورې پروژې هم کار ته واچوي، یا هم خلکو ته سهولت دی. این کوتاه است، برای ما کراژ هم کم است، مسیر با اونم کم است. بسیار خوشحال هستیم، خدا اینا را خیر بده. د کندوز ولایت سیمه‌ییز چارواکي چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود اسلامي امارت د هیواد آبادۍ ته ژمن بولي. وایي چې د کندوز مزار لوی لار د قیرېدو کار به هم پیل شي. اوس مو د هیوادوالو مشکلات پې رفع دي، په وخت سره به انشاءالله په هره برخه کې تاسو ته پوره خدمت کیږي او دا سړک به پوره په اساسي ډول جوړیږي. د کندوز مزار د لوی لارې د ایرګانک سړک په داسې مهال د 219 مریخ اردو له لوري بشپړیږي او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په کندوز ولایت کې سیمه‌ییز چارواکي د دغه سړک د پخېدو ژمنه کوي. ایمل اقتاش د افغانستان ملي تلویزیون ایرګانک سیمه.